بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې د ږیرې پرېښول څونه ثواب لري او خریل او کونډې کول یې څونه ګناه لري. د دې پوښتنې ځواب د شریعت په رڼا کې دا دی چې د ږیرې پرېښول ډېر زیات ثواب لري، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې اکثرو کتابونو راوړی، بخاری و مسلم کې هم راوړی، من تمسک بسنتی عند فساد الامة فله اجر 100 شهید وفي روایت فله اجر شهید. نبی علیہ السلام وايي کچا زما د په سنتو پورې لاس ونیوي، یعنی زما سنت عملي کړ په داسې وخت کې چې فساد په امت کې راغلی و، یعنی هغه سنت خلکو نه عملي کاوه، نو دته به الله جل جلاله د 100 شهیدانو مزدوري ورکي. او په یو بل روایت کې راځي چې الله جل جلاله به دته د شهید د یوه شهید مزدوري ورکي. د شهید خو هغه ستر مقام دی چې شهید د شاوخوا د 80 کسانو شفاعت کولای شي. په یو روایت کې نو که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت چې خلک یې نه عملي کوي، لکه د ږیرې خریل چې څوک ږیره خریي او یو څوک یې پرېږدي، نو دغه د نبي علیه السلام سنت چې ده عملي کړ، نو الله جل جلاله به دته د 100 شهیدانو اجر او ثواب ورکي. نو د شهادت مرګ او د شهادت مقام خو ټوله د ثواب په اړه باندې دي، یعنی د شهید ثوابونه لوړ دي، نو په دې وجه باندې د شهادت ثوابونه د شهادت اجر او فضیلت زیات دي. نو که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت عملي کړي، نو الله جل جلاله دته د 100 شهیدانو مزدوري ورکوي. نو د ږیرې پرېښول د 100 شهیدانو ثواب لري. دویم فضیلت یې دا دی چې څوک ږیره پرېږدي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار دی چې دی د نبي علیه السلام او د نورو انبیای کرامو سره مینه لري. دریم فضیلت یې دا دی چې څوک ږیره پرېږدي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت انتظار دی کوي، ځکه دغه څوک چې د نبي علیه السلام سنت عملي کوي، هغه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت څخه برخمن سي. او د ږیرې د خریلو څخه په روایاتو کې منع راغلی ده، د ږیرې خریل حرام دي، او څوک چې ږیره خریي یوه ګناه دا ده چې دغه سړي د مسلمانانو پر ځای د مجوسیانو او کافرانو سره مشابهت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کوي چې نبی علیه السلام ویل: خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب. د مشرکانو مخالفت وکړي، ږیرې پرېږدئ او بریتونه لنډ کړئ. د دې څخه دا معلومه شوله چې د بریتونو لنډول، د ږیرو پرېښول دا د مشرکانو مخالفت دی، او دا د نبي علیه السلام مأمور به عمل دی، ځکه وعید چې په یو شي کې راسي هغه سنت مؤکده وي، د وجوب په درجه کې وي. او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي نبي علیه السلام ویل: جز الشوارب ورخ اللحى خالف المجوس. بریتونه ووهئ او ږیرې ګڼې کړئ او د مجوسیانو مخالفت وکړئ. او په بل روایت کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، دا وایي چې نبي علیه السلام ویل: لس هغه فطري سنت کې هغه سنت دی چې فطرت یې غوښتنه کوي، په هغو لسو کې یو اعفاء اللحیه د ږیرې پرېښول او د ږیرې ګڼول راوړي دي، چې ږیره څوک ګڼه کړي، دا د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم او د ټولو نبیانو سنت دی. نو د دې څخه د ږیرې یو بل فضیلت دا ثابت شو چې ږیره دا یو عظیم عمل دی. د دغه ږیرې په وجه باندې الله جل جلاله سړي ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ورپه برخه کوي، او په خریلو سره یې څوک
د مجوسیانو سره او د مشرکانو سره مشابه ګرځي د هغوی عمل دی. دا یو ګناه. دویمه ګناه هغه دا ده چې نبي علیه السلام وایي من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د یو قوم سره مشابهت وکړي دا له هغه قومه دی. نو د ژیړي په خریلو کې د مشرکانو او مجوسیانو سره د کفارو سره مشابهت دی، نو دغه څوک په کفارو کې حسابل کېږي. دغه د نبي علیه السلام حدیث دی. او دریم تاوان یې دا دی چې څوک ژیړه خريي نو دغه د سلو شهیدانو ثواب او په یو روایت کې د یوه شهید ثواب یې له لاسه ورکړ. او څلورم تاوان یې دا دی چې نبي علیه السلام وایي څوک چې زما سنت نه عملي کوي نو هغه دې زما د شفاعت انتظار نه کوي، زما شفاعت به هغه ته ونه رسېږي. او په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، دغه حدیث د بخاری روایت دی، نبی علیه السلام وایي، بخاری روایت کړی دی، من رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې زما د سنتو څخه مخ واړوي، زما سنت نه کې عملي، هغه لما نه دی، هغه محمدي نه دی، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له امت او ټولۍ څخه نه دی. نو دا څومره ستر عذاب او ستره ګناه ده چې یو څوک د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم د سنتو د اعراض په وجه باندې د نبي علیه السلام له مبارکه امت وځي، او نبي علیه السلام دومره ستره خواشیني ځینې څرګندوي چې نبي علیه السلام وایي زما له امته نه دی. نو پنځم ستر ګناه ستر تاوان یې دا دی چې د نبي علیه السلام له امته یې نبي علیه السلام باسی، نبی علیہ السلام وایي دا زما له امته نه دی. همدا ډول که یو څوک ژیړه خريي هم یې دغه ګناه ده او که یې کموي، ځکه د ژیړې کمول اصل ژیره خو دا ده چې نبی علیه السلام د ژیرې په ګڼولو او غټولو باندې امر کړی دی. په یو روایت کې راځي نبی علیه السلام وایي چې واعفوا لا تلفوا اللحى، ژیره ورپېچئ لمه، دا چې یو څوک دا ژیړه داسې ورننباسي ورکښېکاږي چې داسې غټه اوږده معلومه نه شي. نبي علیه السلام د دغه صلاح هم منع کړې ده. او اعفا وایي تکثیر ته، ګڼوالي ته د ژیرې کښل، خریل او تر قبضه زیاته لنډول دا حرام دي. په دغه روایت سره چې ما تاسو ته وویله. او د ژیرې دغه نه اوږدول چې تر یوه قبضه ژیره زیاته سي، دغه بیا د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه ثابته ده چې د ژیره قبضه کړې ده. موسوعة الفقهیه په 15 جلد 225 صفحه کې دغه حدیث راوړی دی چې ابن عمر رضی الله عنه ژیره 3 قبضې کوله او صحابه پر ده باندې انکار هم نه دی کړی. د دې صدا اثباتېږي چې د چا ژیره دغونه اوږده سي چې تر قبضه زیاته سي، یعنې د ځینې خواته زنه نه، ژیره په موټ کې نیول چې تر موټ څونه راووتله هغه ایسته کول، د یوه طرف خواته رسته طرف او چپه طرف د برخو خواته هم ژیره په موټ کې نیول چې زیاده سول هغه ایسته کول، دا مستحب عمل دی. که پاته سي هم پروا نه کوي، ځکه ځینو صحابه وو هغه پرېښې ده. خو زموږ د فقه کتابونه هم کاږي چې دغه عمل چې دی دا مستحب عمل دی چې ژیره قبضه کې. فتاوا هندیه 5 جلد 358 صفحه، رد المحتار 2 جلد 314 صفحه او 215 صفحه، او رد المحتار 5 جلد 218 صفحو کې دغه بحث راغلی دی. نو خلاصه دا چې د ژیرې پرېښول ډېر ثواب لري. د نبي علیه السلام د شفاعت کې یو ثواب دی چې څوک د نبي علیه السلام یو سنت عملي کې د نبي علیه السلام شفاعت به ور په برخه شي. او دویم ثواب یې دا دی چې د سلو یا یوه شهید مزدوري الله د هغه ثوابونه ورکوي. او د ژیرې لنډول یا خریل هغه دغه ستر سترې ګناوې دي چې لوی لوی ستر تاوانونه یې دي. یو تاوان یې دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به د ده په برخه نیسي. دویم تاوان یې دا دی چې د مجوسیانو او مشرکانو سره مشابهت کوي. دریم تاوان یې دا دی چې څوک د
کافرانو مشرکانو سره مشابهت وکړي. نبي علیه السلام وایي دا هغه قوم دی من تشبه بقوم فهو منهم. او بل په تاوان یې دا دی چې څوک نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اعراض وکړي نو نبي علیه السلام وایي چې من رغب عن سنتي څوک چې زما له سنتو مخ واړي عملي یې نه کړي فلیس مني هغه زما له امت نه دی. نو د دې څخه دا معلومه شوله چې د ږیرې خریل او لنډول ستر تاوان لري او د ږیرې پرېښول هغه سترې ګټې لري. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق او توان راکړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول سنتونه په ځان کې عملي کړو او نورو مسلمانانو ته یې هم ورسوو چې هغوی عمل په وکړي. او الله جل جلاله دې موږ ته توان نه راکړي چې د نبي علیه السلام د سنت مخالفت وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.